امریکایي استخباراتو په وروستیو معلوماتو کې ادعا کړې چې د سپینې ماڼۍ د برید عامل رحمان الله لکنوال پخوا د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت د سپریه قطعې غړی پاتې شوی و. د استخباراتي سرچینو په وینا نوموړي په 2021 کال کې د امریکا ځواکونو له افغانستان څخه امریکا ته بیولی و. سپریه قطعه هغه ځواک و چې د امریکایي استخباراتو په مرسته جوړ روزل او پر مختلفو وسلو سنبال شوی و. په لوري د څارونکي وایي ځینې مغرضې ټولنیزې پاڼې هڅه کوي دغه پیښه له اوسني افغانستان حکومت سره وتړي، خو د راپورونو له مخې دغه برید د افغانستان د اوسنیو حالاتو سره هیڅ تړاو نه لري. سرچینې زیاتوي چې برید کوونکي هغه څوک و چې له تېرو 20 کلونو راهیسې د امریکا په چوکاټ کې د عملیاتو برخې سرتیری پاتې شوی و. همدارنګه ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د خبري کنفرانس پر مهال وویل چې د واشنګټن ډي سي وروستی برید یو ترهګریز عمل و. هغه اعلان وکړ چې ښار ته به 1500 اضافي سرتیري ولیږي. ټرمپ دا هم څرګنده کړه چې امریکا باید د هغو بهرنیو کسانو بیا کتنه وکړي چې د بایډن د ولسمشرۍ پر مهال په ځانګړي ډول له افغانستان څخه متحده ایالاتو ته داخل شوي دي. همدارنګه د امریکا له تابعیت او کډوالۍ خدماتو ادارې اعلان وکړ چې افغانانو پورې اړوند د کډوالۍ د ټولو غوښتنلیکونو پروسې تر نامعلوم وخت په موقت ډول ځنډېدلې دي. یادې ادارې ویلي چې د امریکا او د امریکایي وګړو امنیت او خوندیتوب ورته تر هر څه مهم دی، او تر هغې چې د امنیتي پروتوکولونو او د اشخاصو د سابقې د لا نورو ارزونو بهیر بشپړ نشي بندیز به پر ځای وي. دا پریکړه په واشنګټن کې د ملي ګارد پر 2 سرتیرو د یو شکمن بریدګر چې افغان بلل شوی دی تر برید وروسته شوې. د ملي ګارد سرتیرو حالات نازک دی او شکمن بریدګر افغان هم نیول شوی دی.